وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د لاهور په ښار کې موجود یم. یو داسې قبرستان ته راغلی یم چې د دې قبرستان نوم دی شهنشاه قبرستان. په دې قبرستان کې د پښتو فلمانو یو ځلانده ستوری، یو داسې زمانه تیره شوه چې په هغه زمانه کې په پښتو فلمانو کې یو فنکار به د خپل فن مظاهره کوله. دې فنکار چې به په یو فلم کې دی نو هغه فلم ته کتونکي نه تلل. نن د هغه فنکار پر قبر باندې زه موجود یم چې دغه فنکار نوم دی بدرمنیر صاحب. بدرمنیر صاحب په خپل ژوند کې په ډیرو فلمانو کې، په داسې فلمانو کې چې هغه فلمان سوپرهیټ شوي دي، چې په هغو فلمانو ته به په زرګونو انسانان، په زرګونو پښتانه دغه فلم کتونکو ته راتلل. ګرانو کتونکو، د ژوند د خپل کریکټر وي. هر انسان په خپل ژوند کې یو فنکار وي، دی په خپل ژوند کې یو کریکټر لوبوي. د هغه کریکټر آخر منزل دا قبر دی. دې قبر ته هغه انسان لاړ سي، بیا چې کم کریکټر د په ښه عمل کې، په ښه خوی کې لوبولی وي، په ښه خوی کې د ځان په ژوند کې راوستی وي، هغه عمل بیا دته په کار وځي. هغه فنکاري په دې قبر کې بیا دته په کار وځي. بدرمنیر صاحب په خپل ژوند باندې له فنکاري سره د یو ډیر ښه انسان و. ما له ډیرو فنکارانو سره انټرویوانې کړي دي، تاسو ټولو کتلی دي چې هغو کې به چې دا کوشچن ما چا ځاښه وکړو چې بدرمنیر صاحب څنګه کس و، یو څنګه انسان و، نو هغو ټولو د بدرمنیر صاحب صفت کړی دی. نن موږ د بدرمنیر صاحب په قبر باندې موجود یو، خو بدرمنیر صاحب تر خاورو لاندې دی. تاسو به وینئ د په دا قبر باندې بدرمنیر صاحب تخته دلته لګېدلې ده. بدرمنیر صاحب په 11 اکتوبر 2008 کې د خدای په کار شو. په قرآن مجید کې یو آیات دی، کل نفس ذائقة الموت، یعنی هر انسان ته به مرګ خامخا راځي. که یو انسان دنیا ته راشي، ژوند کوي، دی به مرګ ته خامخا ځي. منزل د ټولو یو دی، خو سفر جدا جدا. موږ چې په ژوند کې کم خوی کوو، آخر منزل، آخره سرمایه دا قبر دی. دې قبر ته به تاسو هم ځئ، زه به هم ځمه، چې څومره انسانان په دې دنیا کې ژوند کوي دا به ټول دې قبر ته ځي. زه دا دعا کوم چې خدای پاک د تاسو، ما او ټول مسلمانانو ته د جنت ټیکټ بغیر سوال او جواب ملاو شي. خدای پاک دې زمونږ په ژوند کې له مونږه داسې کار واخلي چې هغه کار د انسانانو په خیر وي او زمونږ په خیر وي. او په دې کې له ما سره مرسته چې زه دې قبرستان ته راوستی یم، تاسو یې وینئ، رحمان خان په دې کې له ما سره ډېره مرسته وکړه. زه یې د بدر صاحب قبر ته راوستمه. زه د دم یو جهان شکریا ادا کوم. ګرانو کتونکو، تاسو ته پکار دی چې دا ویډیو تاسو ګورئ یاسته، بدر صاحب دپاره، د رحمان دپاره، زما دپاره او د ټولو مسلمانانو دپاره د زړه له اخلاصه دعا وکړئ چې خدای پاک د مونږ ټول جنت ته بغیر ټیکټ ولېږي. ډېره مننه. ګرانو کتونکو، دا د بدر صاحب د قبر او د ژوند متعلق خبرې اترې چې ما له تاسو سره شیر کې تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته. د خدای په امان.